به تازگی برای سیاحین در بند سردیب و سلطان ولایت غزنی 12 عدد کشتی آورده شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی میگویند که کوشش دارند تا امکانات بیشتر را برای گردشگران داخلی و خارجی در این اماکن فراهم نمایند. په مجموع کې اطلاعات و فرهنګ وزارت خصوصا افغان تور دولتي شرکت دا هڅه کوي ترڅو سیلانیانو ته په یادو ځایونو کې لا ښه نورې اسانتیاوې برابرې کړي، په دغو بندونو کې د سرسبزۍ لپاره کار وکړي. از سوی همشماری از بازدید کنندگان که از این بندها دیدن نمودند میگویند قبلا در این بندها هیچ گونه امکاناتی برای بازدید کنندگان وجود نداشت. موږ خو ډیر خوشاله یو د کشتۍ دې منطقې ته راغلي ځکه سیلانیان بیخي زیات راځي او پوښتنه د کشتیو کوي، خواهش کشتیو کوي چې کشتۍ دې منطقې ته، او موږ هم ډیر زیات ورته خوشاله سیلانیان دې منطقې ته راشي او د منطقې ساحه ډېره خوندوره ساحه ده او سیلانیان چکر ووهي. دلته دا ولیدلې دا کشتۍ او دلته راوګرځېدم، ویکند دې وسه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې 15-20 کاله مطلب چې موږ دلته ځو راځو دغه نه خوشحالي او داسې سیستمونه هم نه دي لیدلي لکه څرنګه چې اوس دي. بند سردیب و بند سلطان ولایت غزنی دو بند مهم و اساسی این ولایت است که گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب نموده است.